لومړی خو د ټولو هغه څخه زړه له تله مننه کوم چې تر دې دمه زموږ سره دي او زموږ چینل یې سبسکرایب کړی دی. که مو زموږ چینل نه وي سبسکرایب کړی نو مهرباني وکړئ په سبسکرایب بټن باندې کلیک کړئ او که ویډیو مو خوښه شوه نو په لایک بټن باندې کلیک کړئ. د نور سره د شریکولو لپاره په شیر بټن باندې کلیک کړئ او د خپل نظر د وړاندې کولو لپاره یا تبصرې کولو لپاره د کمنټس په برخه کې خپل نظر یا پوښتنه زموږ سره شریکه کړئ. د انګلیسي ژبې زده کړې لپاره موږ په پښتو ژبه بېلابېل ریزونیز پروګرامونه جوړ کړي دي او دې چینل ته مو پورته کړي. په کالیفورنیا کې د پوهې یا پرمټ د ازموینې پوښتنې او ځوابونه. یوویشتمه پوښتنه: تاسو د خبرتیایي له وسیلو پرته د اورګاډي پټلۍ ته نږدې کیږئ یا نږدې کیدونکي یاست او نشئ کولی چې په یوه لور کې 400 فوټه په اندازه لاندې پټلۍ وګورئ. په دې حال کې د سرعت حد 15 مایله فی ساعت، 20 مایله فی ساعت، 15 مایله فی ساعت. سم ځواب دی 15 مایله فی ساعت. راځو د ځواب وضاحت ته. د ریل پټلۍ د 100 فوټو په اندازه کې تاسو نشئ کولی په دواړو لورو کې 400 فوټه په اندازه لاندې ټرکونه یا پټلۍ وګورئ. د سرعت حد 15 مایله فی ساعت دی. په هغه صورت کې تاسو کولی شئ چې د ذکر شوي سرعت څخه ګړندی یا تیز موټر وچلوئ که چیرې د ریل یا اورګاډي د تېرېدو ځای دروازې د خبرتیایي سیګنالونو یا بیرغ لرونکي لخوا کنټرول کیږي. 22مه پوښتنه: کله چې خپل موټر په یوه هواره یا اواره کوڅه کې د کرب سره موازی پارک کوئ، ستاسو د موټر مخکیني ویلونه یا ټایرونه باید د سړک په لور واړول شي. ستاسو د موټر ویلونه یا ټایرونه باید د 18 انچو په منځ کې د کرب سره وي. ستاسو د موټر یو شاته ټایر یا ویل باید د کرب سره لګېدلی وي. سم ځواب دی ستاسو د موټر ویلونه یا ټایرونه باید 18 انچو په منځ کې د کرب سره وي، یعنی د کرب سره 18 انچه اندازه ولري. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې تاسو په همواره یا اوار سړک کې د کرب ترڅنګ خپل موټر پارکوئ یا دروئ، ستاسو د موټر مخکیني او شاته ویلونه یا ټایرونه باید 18 انچو په اندازه د سړک څنډې یا کرب سره موازی فاصله ولري. راځو د 20مې پوښتنې ته. کله چې تاسو په آزاده لاره یا فریوی کې یو ځای کیږئ، تاسو باید په لویه لار یا فریوی کې د ټرافیکو سرعت سره یا نږدې موټر وچلوئ. په آزاده لاره یا فریوی کې د ټرافیکو سرعت په پرتله له 5 څخه تر 10 مایله فی ساعت ورو موټر وچلوئ. په آزادې لارې یا فریوی کې د ټرافیکو لپاره د سرعت ټاکل شوي حد سره موټر وچلوئ. سم ځواب دی په لویه لارې یا فریوی کې د ټرافیکو سرعت سره یا نږدې موټر وچلوئ یا هغې ته نږدې موټر وچلوئ. راځو د ځواب وضاحت ته. کله چې په آزاده لاره یا فریوی کې د موجوده نورو ټرافیکو سره یو ځای کیږئ، تاسو باید د ټرافیکو سرعت ته ورته یا د ټرافیکو سرعت ته نږدې موټر وچلوئ چې په خوندي ډول سره په آزاده لار یا فریوی کې د نورو موټرو د جریان سره یو ځای شئ. 40مه پوښتنه: د دې لپاره چې د وروستي دقیقو حرکتونو څخه مخنیوی وشي، تاسو باید سړک ته لاندې وګورئ چیرې چې ستاسو موټر هلته رسیدونکی یا شاوخوا وي. له 15 څخه تر 10 ثانیو پورې، له 10 څخه تر 15 ثانیو پورې، له 15 څخه تر 20 ثانیو پورې. سم ځواب دی له 10 څخه تر 15 ثانیو پورې. راځو د ځواب وضاحت ته. د وروستي دقیقو حرکتونو څخه د مخنیوي لپاره، یعنی چې په هغه کې کیدای شي حادثه یا ټکر واقع شي، تاسو باید د 10 څخه تر 15 ثانیو مخکې سړک سکن کړئ یا سړک ته وګورئ چې دا کار تاسو ته اجازه درکوي چې یو خطر
مخکې د پېښېدو یا واقع کېدو څخه وګورئ او د واقع کېدو څخه یې مخنیوی وکړئ. راځو 15مې پوښتنې ته. تاسو باید لږ تر لږه څو فوټه مخکې له دې چې تاسو هغه لور ته وګرځئ اشاره یا سیګنال ولګوئ. 50 فوټه او 15 فوټه 100 فوټه. سم ځواب دی 100 فوټه. راځو ځواب وضاحت ته. تاسو باید لږ تر لږه 100 فوټه مخکې له دې چې خپل موټر هغه لور ته تاو کړئ یا وګرځوئ او یا هم په سړک کې لاینونه بدل کړئ نو هغه لور ته د خپل موټر اشاره یا سیګنال لږ تر لږه 15 ثانیې مخکې ولګوئ تر څو ستاسو شاته موټر ستاسو په نیت یا اراده باندې پوه شي. راځو 26مې پوښتنې ته. پرته له دې چې بل ډول پوسټ شوی وي د استوګنې یا اوسېدو په سیمه یا ساحه کې د سرعت حد دا دی 15 مایله فی ساعت 20 مایله فی ساعت 25 مایله فی ساعت. سم ځواب دی 25 مایله فی ساعت. راځو د ځواب وضاحت ته. غیر له دې چې پوسټ شوی وي د سوداګرۍ ښوونځي او اوسېدو یا استوګنې په ځایونو کې د سرعت حد 15 مایله فی ساعت دی. راځو 28مې پوښتنې ته. که تاسو په ترافیکي ټکر یا حادثه کې ښکېل یاست تاسو مجبور یاست چې DMV ته یو لیکلی راپور بشپړ او وسپارئ. یوازې که تاسو یا بل موټر چلوونکی ټپي شوی وي که چیرې د $1000 څخه ډیر د ملکیت زیان شتون ولري یا کوم کس ټپي یا زخمی شوی وي یوازې که تاسو ګناهګار یاست یا غلطي ستاسو وي. سم ځواب دی که چیرې $1000 څخه ډیر د ملکیت زیان شتون ولري یا که کوم کس ټپي یا زخمی شوی وي. راځو د ځواب وضاحت ته. که چیرې تاسو په یو ټکر یا حادثه کې داخل یاست او په دې ټکر کې یو شخص مړ شوی وي زخمی شوی وي یا ټپي شوی وي او یا هم ملکیت یا موټر ته د $1000 څخه ډیر زیان رسیدلی وي هر یو موټر چلوونکی باید په 10 ورځو دننه د DMV ته راپور ورکړي. په ځینو مواردو کې د موټر چلوونکي د بیمې اجنټ یا قانوني استازي کولی شي راپور د موټر چلوونکي استازیتوب DMV ته ورکړي. دلته تاسو باید متوجه اوسئ. ګورئ دلته یو بل سوال هم مثال جواب کیږي چې په 100 ورځو کې باید تاسو DMV ته خبر ورکړئ. په 10 ورځو کې کله چې شی شوی وي په دې حادثه کې یو نفر زخمی شوی وي یا د $1000 څخه زیات ورته زیان رسولی شي. یعنې په دې تشریح کې یو بل سوال هم ځواب شوی دی. تاسو نشئ کولی چې خپل موټر پارک کړئ په بیړني حالت کې د آزادې لارې په غاړه د سور رنګ شوي کرب یا سړک څنډې ترڅنګ د لومړني ښوونځي په 100 فوټه کې. سم ځواب دی د سور رنګ شوي کرب یا سړک څنډې ترڅنګ. ځواب وضاحت ته. د سور رنګ شوي کرب ترڅنګ د ودرېدو یا پارکینګ اجازه نشته. په هر صورت بسونه ممکن په سور کرب زون کې ودرېږي چې د بسونو لپاره په نښه شوي وي. د امریکا په ځینو ښارونو کې د بسونو د درېدو لپاره سړک غاړې ته د یو لاین په اندازه شاوخوا ساحه رنګ شوي وي چې په هغه ساحه کې یوازې بسونه درېدلی شي او تاسو په هغه ساحه کې موټر چلولی نشئ. په سړک باندې 2 جوړه ژیړې کرښې یا خطونه چې په منځ کې 2 یا ډیر فوټه فاصله لري موټر چلوونکی کیدای شي د شخصي لارو ته د ننوتلو یا وتلو لپاره ترېنه تیر شي. ممکن هیڅ دلیل لپاره ترېنه تیر نشي یا اوښتلی نشي باید د جلا ترافیکي لاین په توګه ورسره چلند وکړي. سم ځواب دی ممکن د هیڅ دلیل لپاره ترېنه تیر نشي یا اوښتلی نشي. د چینه د 2 جوړه زیړو کرښو نه. راځو د ځواب وضاحت ته. 2 سیټه 2 ژیړې کرښې
چې په منځ کې 2 یا ډېر فوټه فاصله ولري دا د یو خنډ یا خنډ په څیر ګڼل کېږي، خنډ یا د دیوال په څیر ګڼل کېږي او موټر چلونکی نشي کولی چې ورڅخه واوړي، کیڼ لور ته تاو شي او یا هم یو ټرن وکړي تر هغې پورې چې دا 2 ژیړې کرښې ختمې شوي نه وي او یا په اوږدو کې کوم ځای د تېرېدو لپاره تش یا خالي نه وي، یعنې قطع شوی نه وي، تش شوی نه وي یا د تاوېدو لپاره ځای برابر شوی نه وي. 13مه پوښتنه: تاسو د 65 مایله فی ساعت سرعت محدودیت سره په آزاده لاره یا فریوی کې موټر چلوئ او نور ترافیک یا موټرې په 80 مایله فی ساعت کې سفر کوي. تاسو کولی شئ په قانوني توګه د ترافیکو سرعت ساتلو لپاره 80 مایله فی ساعت یا ګړندی موټر وچلوئ. د 65 مایله فی ساعت او 80 مایله فی ساعت ترمنځ موټر وچلوئ. د 65 مایله فی ساعت څخه ګړندی موټر ونه چلوئ. سم ځواب دی د 65 مایله فی ساعت څخه ګړندی موټر ونه چلوئ. راځو د ځواب وضاحت ته. د کالیفورنیا په ډیرو لویو لارو یا فریوی کې د سرعت اعظمي حد 65 مایله فی ساعت دی. تاسو کولی شئ یوازې په هغه وخت کې 80 مایله فی ساعت سرعت کې موټر وچلوئ چې د فریوی یا لویې لارې سرعت حد 80 مایله فی ساعت پوست شوی وي. تاسو په هیڅ بل حالت کې د اعظمي حد څخه پورته موټر چلولی نشئ، حتی که نورې موټرې یا ترافیک په تیز یا ګړندي سرعت کې مزل کوي. مننه چې تر دې دمه زما سره وئ. که دا ویډیو مو خوښه شوه د نورو سره هم شریکه کړئ او که مو خوښه شوه نو لایک یې هم کړئ.